السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې امام په لمانځه ولاړ دی، نو اوس چې په کوم وخت کې سړی له امام سره په لمانځه کې داخل سي نو ثواب د تکبیر اولا یې ونیوی، هغه فضیلت تکبیر تحریمي د په نصیب باندې سو. محترم ورور په دې کې فقهاو ډېر اختلاف کړی دی. بعضې وایي چې ملا قرات نه شروع کړی تا حرکت ونیوی ورسره، نو دا اول رکعت دا تکبیر اولا فضیلت کې د شرکت وکړي. بعضې وایي تر الحمدلله له مخ، خو اوسع قول هغه دغه دی چې کې اول رکعت ونیوی چې اندې کې ملا په رکوع کې له ملا سره په رکوع کې یو ځای سولو، هم د تکبیر اولا او یا د تکبیر تحریمي هغه فضیلت و ثواب هغه لاسته راوړي. په تاوهندیه جلد اول صفحه 9 الباب الرابع فی صفة الصلاة، او دغه رنګه رد المحتار جلد اول باب صفة الصلاة مطلب په وخت اداء فضیلة الافتتاح. نو محترم وروره چې ملا په رکوع کې انسان رکوع سره ونیسي، نو دغه چا هغه د تکبیر اولا فضیلت او ثواب پیدا کوي. داسې منو سړی نه کوي چې نو باره نو بیا ناسې وایي ودرېږه چې ملا رکوع ته ولاړ شي نو به زه ورسم، یا هغه د عذر په وجه چې سړی مثلا پر اوداسۍ یا را روان یې دلته ملا د اول رکعت په رکوع باندې د ملا سره شریک سي، نو د دغه رکعت د تکبیر اولا یا د تکبیر تحریمي فضایلو په ثواب کې ځان شریک کوي. والسلام علیکم ورحمت الله.